په یو ورځ مارام ته نشي رسیدلی په یو ورځ مارام ته نشي رسیدلی دا تحریک د انقلاب دی وخت به اخلي او شعر عربستان صاحب چې سوال هغه دی چې قتلیږو به تر کومې سوال هغه دی چې قتلیږو به تر کومې لا هماغه جواب دی وخت به اخلي بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو عربستان مومند یم د کیمرامین اسدالله اجران سره ستاسو په خدمت کې حاضر سلامونه مې قبول کړئ چاندې ته راغلي یو عرفان مخلص صاحب سره ناست یو او ګورو دوی سره موږ یو پروګرام کړی خو بیا ما سره دوه وعدې کړې وې چې پروګرام به په مزاحیه کو یو به په نثر کو نو دا زموږ دوی سره دویم پروګرام دی ګورو چې د بل ډېوه څومره مینوال دي هغوی دپاره دوی څه خوښ کړي تپوس ترې کوو عرفان صاحب سلامونه مې قبول کړئ او د بل ډېوه او د بل ډېوه مینوالو لپاره تاسو څه خوښ کړي دي وعلیکم السلام عربستان صاحب تاسو ته او اسدالله اجران صاحب ته ډېر سلام وشي او بس د وعدې مطابق یوه خاکه ده اقبال کوثر صاحب باندې مې لیکلې وه یو به هغه پېښ کوم او د هغې نه مخکې یو غزل به ته وړاندې کړم کوثر ما مې لیکلې وه او لومبۍ خاکه مې وه دغه او دا دغه چې هغو سره زما دا ملاقات نه دی شوی ما د داسې وګڼئ چې پېښې شامل لیکلې وه نو یوه خاکه ده او یو غزل دی نو هغه به ته انشاءالله ویم غزل مطلب د عربستان صاحب چې رانیولی مې کتاب دی وخت به اخلي رانیولی مې کتاب دی وخت به اخلي ډک د مینې هر باب دی وخت به اخلي او شعر عربستان صاحب چې په یو ورځ مارام ته نشي رسیدلی په یو ورځ مارام ته نشي رسیدلی دا تحریک د انقلاب دی وخت به اخلي او شعر عربستان صاحب چې سوال هغه دی چې قتلیږو به تر کومې سوال هغه دی چې قتلیږو به تر کومې لا هماغه جواب دی وخت به اخلي ډېره مننه عربستان صاحب او شعر دی چې ګرانه مه راځه وطن کې امن نشته ګرانه مه راځه وطن کې امن نشته ژوندون هغسې عذاب دی وخت به اخلي ګرانه مه راځه وطن کې امن نشته ژوندون هغسې عذاب دی وخت به اخلي او مقطع شعر عربستان صاحب چې جوړو به یې مخلصه چې واکمن شو جوړو به یې مخلصه چې واکمن شو که هر څو موړنګ محراب دی وخت به اخلي ډېره مننه بس دا خو خاکه ده اوس د خیره څه اقبال کوثر لالا به هم پرې خوشحاله شي زه هغه مونږ سره اړ دی اوس دا خاکه څنګه چې ما وویل اقبال کوثر ما ماته یې ډالۍ چې هغوی زما ملاقات نه شوی او داسې پۍ شاملې کړې وه نو شروع کومه زما یو کاکا دی د کوره په سارا خوشحاله وي څه موده وړاندې به د شپې د 2 بجو نه وروسته کور ته راتلو نو کلي کې به 2 بجیز مشهور شو هڅې سوچ مې کوو چې 2 بجو والا 2 بجیز وي نو د شلو ګوتو والا ته به شلو ګوتیز ولې نه وي یو ورځ هم په دې فکر کې یو ورځ په دفتر کې ناست وم چې د مومند ادبي ټولنې د مشر شاعر خیال مومند فون راغی ما ویل یا الله خیر چې د خیال به خیال کې مې څنګه بې وخته غزونې کړې دي او ذهني طور مې ځان بیګار ته تیار کړو ځکه چې د راویانو په قول خیال صاحب څوک هسې نه یادوي چې زخر ورته نه وي ګوټ شوی خیر به خیر وشو نو خیال صاحب یې نوم واخیست چې زه پرې پوره پوه نه شوم خو به د ځان د خلاصولو یا اصل مقصد ته د رسېدلو دپاره مې ورته ځان ناغرضه کړو ویل هغه وایي چې که څوک تکلنګار راته معلوم وي نو یو 2 تکلونه ترې راوخته رساله کې چاپ کوم زړه کې مې ویل چې شکر دی بلا او برکت یې نه و او خپل لیکل شوی تکل چرګ مې ورشغې کړو ماښام نه مې د خپل عادت مطابق هسې فیسبوک کې ګوتې وهلې چې د یو سړي فرینډ ریکویسټ راغلی و پروفایل مې سرسري وکتو چې د پښتو د پوسټونو نه ډک و ما ویل څوک شاعر به وینو زړه کې مې هسې راغله چې لاړې که خیر یې غټ نثرنګار شو اوس درنه د رسالو دپاره هم د تکل غوښتنه کېږي او په بېصبره مې انتظار شروع کړو چې دغه رساله به خامخا را پیدا کوم 2 ورځې خو داسې ادبي شروط کې وم چې کوم څیز به راته ښکارېدو نو تکل او افسانه به ترې راته مخې ته راوته بیا به مې ویل مړه تاسې دومره شی خو نه یي خو د چتې مثال دی وایي چته چې د شپې څملي خپې اسمان ته کوي سوچ یې دا وي چې که د اسمان را پرېوځي دا خلک به زه بچ کوم زما ذاتي رایه دا ده چې دا نوم چته د اسم مصغر دپاره راوړل شوی لکه د ګرامر د اصولو مطابق د هلک نه هلکې د ډانګ نه ډانګې او د شپېلې نه شپېلې د دغه اسمونو وړوکوالی ظاهروي همدغه شان چتې هم د خپل نوم نه د خپل وجود اظهار کوي خو زه چې هر څه وي د چتې دغه د خلکو بچ کولو خوشفهمي څومره ښکلی احساس دی د هغه غلطه خوشفهمي خو نه ختمېدونکې ده البته زما ټوله خوشفهمي هغه وخت توت ته توری شوه چې د اقبال کوثر پوسټ مې وکتو کوم کې چې هغه یو تکل زموږ بانګي د عنوان لاندې شیر کړی و خو دې شته اول خو مې زړه کې ویل چې زه زما چرګې ځان پسې ټینګ کړو
اوس به چاته وایي چې هلکه دا چرګ اول د عالم الهام نه عالم شعور ته ما راوړی کوم چې رانه بیا دې موصوف پټ کړو او اوس د دوی به ځمکه ځانونه کوي چې د کل لوستل مې شروع کړل نو په مزه مزه راته ځان ملامت ښکارېدل شروع شو او چې پوره مې ولوسو نو خبره د ملامتیا نه وتې وه ټول د کل کې زما یوه فقره خطرې نه وه بلکې حیران وم چې ظالمه تا هم دا چرګ ستایلی از ستایل دې ته وایي بیا چې مې لږه تفصیلي لټونه وکړه نو خبر شوم چې سړی سرقباز یقین چې کړپ نه دی بلکې ډېر پوهه عالم دی چې لږ ډېر د انګریزي ګریک میتالوجي اردو او پښتو ادب د حوالو او تاریخ مطالعه لري او زه په زیاده فلسفي او ساينس حواله هم په خپل تکلم کې داسې په هنر راوړي چې سړی د خپل ځان د چتی د کشر مامازینه هم ورکوټه ښکار شي اقبال کوثر چې موندو نه 1500 میل لري په لاهور کې ژوند کوي د هر چا خوري دی ځکه چې چاته ماما وای خو د حیرانتیا خبره ده چې دوی حل خربا هم ټول د دوی خوریان دي ځکه دوی هم د چا ماما دي زما هم ماما د خدای د ملاقات شرف نه دی حاصل کړي د ریاست تسلیم او د قیصر افریدي د مجلس سړی دی خو د دوی ادبي میدان د شاعرۍ په ځای نثر ټاکلی او په خاکه او تکل کې یو دوه ګوتې زیات شهرت لري د ګوتو نه رایاده شوه چې کله مې په اول ځل د ماما د فیسبوک وال کتلو نو وخت په وخت د یو ښکلي هلک تصویرونه شیر شوي او کله یې به ورسره جانان لیکلي او کله دلدار ما وې ظالمه د سپینو ډکو ته هم نه ګوري تر اوسه داسې کارونه کوي او که کوي هم نو خیر ځکه چې ښایسته بوټه د چا نه وي خوښ دغه شاعر خبره مینه وخت ګوري نه عمر زما خپله تجربه ده خو دا چې کلم کله د دنیا د سترګو وړاندې د خپل محبوب سره د اشنایي اظهار هغه هم د کچا خوري نسبتا ظلموټی هلک او ستا په مخ ته د سپینو ډکو سره د علامه صاحب معذرت سره اپنی عمر کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں دا دغه شعر ده کنه چې اپنی توحید کا کچھ پاس نسره ده اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں علامه صاحب معذرت سره اپنی عمر کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں په مصداق په مزره کې خو وڅنډو دا خو به جوړوسته خبر شوم چې هغه ظلموټی په مخې زوی سالار دی ما شیطان کور دی ورانشه دا به کوم مغالطه کې چولې خبره د مغالطې شو نو یو تحقیق مې ډیره مو د وړاندې پر ریډیو اوریدلی ویل چې د کوم خلکو ژبن خدي یا زر خبرې کوي د هغو دماغ اکثر وخت ډیر تیز وي د دماغ او رفتار ژبې رفتار ته نشي رسیدي خو کوشش کوي نو نتیجه یې دا وي چې یا خو دغه بنده ډیر زر خبرې کوي او یا چې رفتار ته ون رسي نو ژبه پخې وخري زموږ هم پروسیسر لږ تیز دی خو نو خوشبهمي و چې دماغ به هم تیز وي خو خبره بوټه شوه نه دماغ تیز شول او نه ژبې خلارې وموندو د دغه ریسرچ د بل طرف جواب لاندې راغلی یعنی چې کوم بنده خبرو کې بار بار ودرېږي او د معمولي خبرو په منځ کې سوال تسبیح مون سر ته رسیدلی شي د هغو په اړه میډیکل ساینس څه وایي خو دا خبره پرېږده په یو غوږ اوره او په بل یې وباسه خبره اوس لږه ورانه شوه ځکه چې د ماما یو غوږ کوڼ دی او چې یو ځل یې واوري نو د خبرې ته د وتلو لار نه وي بلکې په دماغو کې پاتې شي که بل شان د کس وي نو اوس به هارډ ډسک وختي کرپ شوی خو د ماما هارډ ډسک په 13 بایټ کې دی ځکه خو ترې نه چیریږي او نه بزان بوج جوړوي بس تیمون ورته وهي او د مخاطب هډوکي ته ورکوز شي او نیغ په نیغه د کاغذ په خېټه راچپه کړي بیا که مخاطب ډېرې چغې هم وهي چې یا سړیه زما د مخ نه دې پړونه لرې کو یا درانه د حیات صادر پاټلي په میدان را برسېره کړه خو بس بیا شوی کار وي مخاطب بیا خپل هغه ځان مشاهده کوي چې په خپل هم کله نه وي کتلې خو د ماما ورته پام شوی وي او دې ثبوت خاکی کې ډېر پراخ ښکاري خاکی دغه کتاب چې کوم دی خاکی ماما دغه کتاب کې ډېر داسې راپېژندلي دي چې د ډېرو پکې موږ اسمونه مبارک هم نه اورېدلي او څه په کمال د هغو پېژندلو کړې ده سوچ مې کوو که ماما خپله خاکه په خپله ولیکله نو څنګه به وي مطلب مې دا دی چې که د ډېر اختصار نه هم کار واخلي نو پوره د پیندانې قصه به ترې جوړه شي ځکه چې د ماما ژوند د کډوالو د ژوند نه ډېر بدل نه دی پلرینه یې د مومندو بیزو میروخیله ده پیدایش د مردان دی د ځوانۍ عمر یې د کراچۍ مسافرو خوړه دی او اوس څه کم ګنې د پیرۍ عمر په لاهور کې تېروي د قلندر مومند د مرکې میلمه روکنو او اوس د ځوان کول او د حمسرو سره هم د سیالۍ نه پاتې نه دی زموږ یو کلاسلو په پوهنتون کې خپلې محبوبې ته خط لیکلی و د هغه د خط چرچه دومره عامه شوه چې ټول کلاس رې خبر شو د شهرت وجه چې نوي لفظونه یا نوي اندازې بیان نه و بلکې د خوشخطۍ نه علاوه پکې څه هم داسې نه و چې د بنده پام ځان ته راوګرځوي ظالم دومره کاږه واږه لیکل کړي وو چې په یو لفظ به یې 3 ځله نظر نه تېر کړی نو په املا به نه پوهېدي ما ویل دا ولې هغه ویل زما مشاهده ده چې یو لفظ بار بار کتلی نه وي په زړه کې لار نه جوړوي دا مې د قصه کوږو ولیکو چې سم په غوري وګوري او زما د جذباتو نه خبره شي ما ویل ظالمه نو ته څنګه د سرینده غږوي د جذبات نه خو بله خبره شي چې د خط په متن خو پوه شي ویل نه دا زما خپله مشاهده ده د هغه مشاهده څومره ژوره او درسته ده
زه دومره نه پوهېږم خو د ماما مشاهده ډېره ژوره او زوروره ده او دا مشاهده دومره زوروره ځکه ده چې ماما د هر چا خبرې ته پوره غوږ نیسي او هغه په کوم چې څه اورېدی نه شي نو د سترګو نه د غوږ کار هم واخلي او بیا چې کله د هغه کس خاکه لیکي نو د سترګو لیکلی شوی حال لیکي نه چې اورېدلی شوی داستان سره د ماما خوښه هم نه ده ځکه د ټاپې نه کار اخلي او په لږو لفظونو کې د ډېرو خبرو بیانولو هنر ورځي او ډېرې خبرې په لږو لفظونو کې هغه څوک بیانوي شي چې صاحب مطالعه وي مطالعه پسې رایاد شو نن سبا د کتاب شوق په کمېدو دی او زیاتره خلک دا ګیله کوي چې وخت نشته نو کتاب څنګه وګورو دا خبره د وخت پورې ټیکم ده ځکه چې نن سبا زمانه تیزه شوې ده او ضرورت هم زیات شوي دي هر سړی په خپلو خولو کې ډوب په منډه دی خو ماما یې دغه غم ځکه نه کوي چې وایي ګنجی نه په سر تار لري او نه په شا کار خیر په سر خو تار نه لري او په هر چا کې کار هم لري خو البته خپله د اوزګار خیلو هم جومات دی او کتاب کتلو د خبر برابر دی ځکه صاحب مطالعه هم دی او دې سره ګرځنده هم دی چا ورته ویلي چې ستا خپه کې د سپي ډوکی دی په ځای ناست درته ګناه ښکاري خو هغه د نن سبا د خلکو په شان مړي ژوندي صرف په فیسبوک او په واتس اپ نه کوي ماما نن لاهور سبا کراچۍ بل سبا مومن او خو بل سبا مردان کې د چا میلمه وي د رش خبره دا ده چې کوربۍ په میلمستیا نه مړېږي او چې کله ترې ځي نو د بیا راتللو واده ترې خامخا غواړي که یقین مې نه شي نو د مبارز ومن نه تپوس وکړي او په میلمستیا به یې څوک څنګه ماړه شي چې دا 52 کلن سړی جادوګر دی هم سره د سپینګیرو زړه لګي هم د تیرګیرو او هم د بیګیرو د روحیاتو عالمان وایي د انسان د ظاهري صورت نه د هغه د مزاج پته لګي چې سړی مزاجن سخت که نرم غوسناک ته که دلچسپ خو دا ماهرینو دا قسمه اقوال په ماما نه لاګو کیږي ځکه چې د ماما خبرې چا نه وي اورېدلي هغه د ماما د دلچسپۍ اندازه نشي لګولی د اردو یو مشهور کالم نګار او مزاح نګار عطاالحق قاسمي وایي چې عام طور دنیا د انسان د ښه او بد په حوالو پیژني خو زه د رایې سره اختلاف لرم ځکه چې د ښه او بد تخصیص د عام انسان د وس نه بلکې د انسان د تخلیق کوونکي اختیار دی زه یو سړی په دې پیژنم چې هغه څومره دلچسپ دی یا څومره تنګونکی دی که د قاسمي صاحب په تله ماما وتلی شي نو په ډېرو شلګوتو دروند خیږي ځکه چې د ماما سره شل نه بلها ګوتې دي هغه هم د خندولو ګوته ورځي هم د ژړولو هم د هر لیک په ذریعه سیاسي ګوته کوي هم د مریدانو تشریف ته ګوتې وروړي هم د معاشرې خرابو ته ګوته نیسي هم د هغې ذمهوارو ته ګوته خوځوي د ماما ټولې ګوتې احاطه کول به زما دپاره ګران شي خو دغه 2 نورې شوي کرښې دي د هغو د زیار صدقه شي ډېره مننه کوثر لالا خاکې خو تا هم لیکلي دي خو د دوی مینه کومه چې تاسو سره دوی په دې خپله خاکه کې بیان کړله ملاقات نه دی شوی ځکه چې په هغه شپه باندې دوی نه وو کله چې تاسو مشرغانو ته راغلي وای دا مینه به په دلو قبوله کوي او دوی سره به ملاقات چې په هره طریقه څه ذریعه ولا وباسي سیستم ولا برابر کوي چې دوی سره ملاقات وشي چې موږ په کې ناس دوی می ان شاء الله العزیز به بغا په یو په لاس نه شي یو په شله خوان وکي مزه وکي او خوان به واخلو عرفان مخلص یې حکم واوردله امید لرم چې 100% خوښه شوی وي بل پروګرام به ان شاء الله العزیز چرته به شاعرۍ کوو په نثر به هم څه کوو دوی را نظر نشي خلاصولی ځکه چې موږ ټول یو شاعران یو ټول ادب پسې منډې وهو چې ادب پسې منډې وهو نو بیا به وروسته کېږو ولې امید لرم چې پروګرام به خوښ وي اجازت غواړم د کیمرامین اسدالله اجران سره عربستان مومن فی امان الله